AMC ابدالي طبي کمپلیکس د روغتیا پالنې ډاډمن ځای. دوستانو نیکی هیلې سلامونه مې ومنئ په دې امید چې ټول به راته د کامل صحت په لباس نغښتي وئ. ستاسو سره مې وعده کړې وه چې په راتلونکي طبي ویډیو خپرونه کې به د سرطان یا کینسر ناروغۍ پر مهمو نښو باندې خبرې کوو. دا چې د کینسر ناروغي د بدن په مختلفو برخو کې رامنځته کیږي، نو همداسې د همغه اړونده غړي یا انساجو نښې په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي. مثلا د کینسر ناروغي په مختلفو اعضاو کې لکه څنګه چې رامنځته کیږي، مثلا د دماغو کینسر، د سینې د سږو کینسر، د وینې کینسر، د معدې او د کولمو د معدې سرطان کینسر، د هډوکو کینسر، همداسې د پروستات کینسر. د مختلفو برخو په کینسرونو کې مختلف نښې څرګندېږي. د دماغو په کینسر کې ناروغان یو دا چې خپل وزن بایلي، دوهم دا چې دوی همیش د ضعف احساس کوي، کله کله همداسې په خپل سر ضعف کېږي، لویږي او یا هم د میرګیو په شان حملې ورباندې راځي. د معدې په کینسر کې ناروغان له یو طرفه خپل وزن بایلي او له بل طرفه دوی همیش د زړه بدوالي، د بې اشتهایۍ او د استفراغاتو د کانګو د قی احساس کوي. د کولمو په کینسر کې ناروغان هم خپل وزن بایلي او بل دا چې دوی همیش د ګیډې د برخې دردونه احساسوي. په غایطه موادو کې اکثره وخت وینه خارجېږي او ترڅنګ مهمه دا ده چې ناروغ خپل وزن ډیر زیات بایلي او ډنګرېږي. د مرۍ په کینسر کې ناروغان کله چې دوی خوراک کوي نو غذا په مرۍ کې بندېږي، ناروغ د درد احساس پیدا کوي په مرۍ کې او ناروغ به اشتها وي او خپل وزن بایلي. د وینې په کینسر کې ناروغان د بدن د مختلفو برخو میکروبي انتنات اخلي، وینې میکروبي کېږي او بل دا چې وینې یې ډنګېږي، د وینې حجرات زیاتره سپین حجرات زیاتېږي او په بل اړخ کې د وینې سره حجرات کمیږي، ناروغ وینه کمیږي او بل دا چې دغسې کسان خونریزي پیدا کوي یا بریډینګ چې ورته وایي، دغه پکې منځته راځي. د سږو په سرطان کې ناروغان ټوخیږي، د سینې د برخې دردونه احساسوي، زیاتره وختونه دوی په ټوخي کې وینه اچوي او مهمه نښه دا ده پکې چې دې نښو ترڅنګ ناروغ خپل وزن بایلي او ډنګرېږي. د هډوکو په کینسر کې هم ناروغان د هډوکو د برخې دردونه احساسوي او بل دا چې ناروغ خپل وزن بایلي او بې اشتها وي. د پروستات په کینسر کې ناروغان د ادرار یا د تشو متیازو د کولو پر وخت مشکل پیدا کوي، په متیازو کې وینه راځي او بل دا چې ناروغان خپل وزن بایلي او بې اشتها وي. د مثانې په کینسر کې هم په همدې شکل ناروغان کله چې تشې متیازې کوي په هغې کې وینه راځي، ناروغان د ادرار کولو پر وخت د مشکل سره مخامخ کیږي او ادرار په مشکل سره کیږي. همداسې په ټولو کینسرونو کې دغه نښې د اړونده اعضاو څرګندېږي او په ناروغ کې رامنځته کیږي. یو څو نښې چې په ټولو کینسرونو کې رامنځته کیږي هغه دا دي چې ناروغ خپل وزن بایلي، ناروغ بې اشتها وي او د بدن د مختلفو برخو د دردونو څخه ناروغ شکایت کوي. د کینسر په تشخیص کې مهمه دا ده چې ناروغ او د ناروغانو د کورنۍ غړي دغه نښې په ناروغ کې پر وخت وپېژني او دوی باید پر وخت لاړ شي متخصص ډاکټر ته چې دغه ناروغي پکې تشخیص شي او په علاج باندې لاس پورې شي. د کینسر ناروغي کله چې په یوه عضو کې رامنځته کېږي په دوه ډوله وي. یو په اول وخت کې په همغه عضو کې یا همغه غړي کې رامنځته کېږي او د بدن بلې برخې ته نشي خپرېدلی. دغه ډول بیناین شکل دی چې د علاج وړ هم دی او په اسانۍ باندې علاج کېږي او د خطر وړ هم نه دی. کله چې خدای مکړه ناروغان ځنډېږي، بې پروایي کوي، خپل ناروغ یا د کورنۍ غړي ناروغ پر وخت ډاکټر ته ونه ځي، نو په دې وخت کې بیا دغه
کینسري حجرات چې په همغه عضو کې کینسري شوي دي نورو برخو ته خپریږي او بیا په دې وخت کې ناروغ زیات مشکل پیدا کوي ان خپل ژوند له لاسه ورکوي او په دې وخت کې بیا د کینسر علاج هم ستونزمن کیږي او ناروغ د مشکل سره مخامخ کوي. لوی مشکل دا دی چې په آخري مرحله کې کله چې ناروغ او یا د کورنۍ غړي بې پروايي کوي او یا هم د کینسر هغه کلینیکي لوحه راز ولایم خاموش تیریږي نو دغه یو مشکل خبره ده چې په دې وخت کې هغه د کینسر تشخیص علاج ځنډیږي او ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکوي. همداسې د هر ناروغۍ په پیل کې پکار دی چې د کورنۍ غړي او خپل ناروغ د خپل ځان مشکل وپېژني او پر وخت ډاکټر ته لاړ شي او د دوی علاج ترسره شي. محترم لیدونکو دا و د کینسر د ناروغۍ په اړه د هغې د نښو او تشخیص په اړه لنډ معلومات. هیله ده چې په راتلونکي کې هم د ابدالي طبي کمپلیکس د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې له لارې زموږ طبي معلومات وڅارئ او خپل ځان او خپله کورنۍ پر وخت په روغتیایي معلوماتو خبره کړئ. په الله مو سپارم.